نیوز پری چینل لیدونکو السلام علیکم ستړي مشه سهار مو په خیر په موکړه تازه لاندو مهم خبرونو ته پاکستانی طالبانو په رسمي توګه د پاکستان د حکومت هغه غوښتنه رد کړه چې له مخې حکومت د سولې لپاره د عمومي عفو اعلان کړی و. طالبانو ویلي پاکستان کې د رښتینی اسلامي حکومت تر جوړېدو خپل جهاد همداسې جاري ساتو. بل لور ته د چین، روسیې، پاکستان او ایران لوړپوړو مشرانو د افغانستان د مسایلو په اړه د همغږۍ پر زیاتېدو توافق کړی. رویټرز خبري اژانس ویلي د یادو هیوادونو مشرانو د تاجکستان په پلازمینه کې په یوه غیر رسمي ناسته کې د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یي ویلي اړتیا ده چې د افغانستان په اړه د دې هیوادونو ترمنځ اړیکې پیاوړې او همغږي زیاته شي څو په افغانستان کې د ثبات له رامنځته کېدو سره مرسته وکړي. یاد هیوادونه غواړي افغانستان کې یو پراخ بنسټه حکومت رامنځته شي او طالبان هغه ژمنه عملي کړي چې له ترهګرو سره اړیکې نه پالي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي روسیه مجبوره ده چې د افغانستان د نوي حکومت سره تعامل وکړي. پوتین چې د شانګهای همکارۍ سازمان غونډې ته وینا کوله ویل چې روسیه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو لخوا د مجلس جوړولو ملاتړ کوي او نړیواله ټولنه د افغانستان د شتمنیو د ازادېدو په اړه غور وکړي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د رایو په اکثریت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یا یوناما د کار موده د 6 میاشتو لپاره تمدید کړه. امنیت شورا په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړېدو پر اړتیا او د حکومت لخوا بشري حقوقو، د ښځو حقوقو او نړیوالو حقوقو ته په درناوي ټینګار وکړ. لیدونکو له ملتیا مننه، پاتې ورځ مو نیکمرغه.